أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال طائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم عليه. دا يهود ډېر منافقانه چلونه لري. یو د چلونه د قبیح اعمالو نه دا هم چونکې دوی د ملا په نامه اهل کتاب په نامه مشهوره وو، نو مدینه منوره کې عامو خلکو چې په پیغمبر علیه السلام ایمان راوړی، اوس د یهودو ګمراه کولو دپاره یو بل چل جوړوي. دا باجو یې دا باجو نورو ته وویلې سهار تاسو هم کلمه ووایئ ایمان راوړئ په پیغمبر علیه السلام باندې، خو چې مازدیګر شي بېرته د دین نه واوړئ. نو هغه یې د خپلو شاګردانو ته وضعیت شک ور پیدا شي چې ګوره دا خو ملایانو عیاذ بالله ګوره د په غلطي پوه شو، هغه د بېرته لاړه. دا د صحابو د خطا کولو دپاره یو تدبیر دا جوړ کړو چې تاسو په اول د ورځې ایمان راوړئ، په آخر د ورځې بېرته تر منکر شئ. چې بېرته منکر شوی چې خلک وایي چې دا ولې واوښتې دین نه العیاذ بالله، خو معلومېږي چې دا دین کې نقصان ده. خو ګورئ چې د زړه ایمان را نه وړئ، هلته په ډایري کې ورشئ کلمه ووایئ ایمان راوړئ، خو د زړه ایمان به تصدیق به صرف د هغه چا کوو چې تاسې په دین وي. یعنې د موږ د ملایانو د محرفینو د ده خبره به منئ، د ده خبره چې د زړه نه ګورئ ونه منئ، صرف د ګمراه کولو د خلکو دپاره دا چل وکړئ. الله تعالی وایي وقال طائفة من أهل الكتاب ویلې طائفې د اهل کتابونه بلې طائفې ته آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا ایمان راوړئ په هغه قرآن چې نازل کړی شوی دی په هغو کسانو چې هغو ایمان راوړی، یعنې مؤمنینو باندې ایمان راوړئ وجه النهار په اول د ورځې کې، وکفروا آخره او کافران چې کتابیان بیا په آخر د دغې ورځې کې. د څه دپاره؟ لعلهم یرجعون، شاید چې دوی هم رجوع وکړي د ایمان نه بېرته راواوړي، د ایدو شاګردان بېرته کفار شي. ولا تؤمنوا او مه منئ تاسې کتابانو د هېڅ چا الا لمن تبع دینکم، مګر هم د هغه چا چې متابعت د تاسې د دین کوي، چې یهودیت ته د زړه نه د چا خبر منئ مه، خو هسې چل ورسره وکړئ. قلت ورته ووایه ای رسول الله صلی الله علیه وسلم دوی ته ان الهدى هدى الله، اصل هدایت کې الله ده چې خدای پاک چاته حق دین نصیب کړي. او دوی دغه تدبیر د تا په باب ولې جوړوي؟ حسد لري. حسد په څه لري؟ چې دا مسلمان ته ولې خدای عزت ورکړو، دوی ته ولې خدای پاک دا کتاب ورکړو، دا رحمت ورکړو. ان یعطا دا تدبیرونه دوی دا کتابیان د حسد د مخې نه کوي، په دغه وجه حسد کوي. ان یعطا احد چې ورکړی شي، ولې ورکړی شي یو چاته مثل ما اوتیتم، په مثل د هغه څه چې تاسو ته درکړی شوی. دا مشران یې دا کشرانو ته وایي د حسد د وجې نه بل چاته به څنګه نبوت ورکول کېږي، کتاب ورکول کېږي. او یحاجوکم عند ربکم، یا دا چې بیا په قیامت کې حجت کوي، غالب ورکړي په تاسې باندې مسلمانان په نزد رب د تاسې باندې. قلت ورته ان الفضل بید الله، فضل بېشکه علم حکمت نبوت د الله په قدرت کې ده. یؤتیه ورکوي من هغه چاته یشاء چې خوښه شي، والله واسع علیم، الله تعالی چې د پراخ د رحمت ده، خو عالم ده په اهل د رحمت باندې چې څوک لایق د رحمت ده هغه ته رحمت ورکوي. یختص برحمته من یشاء، خاص ګرځي په رحمت خپل سره هغه څوک چې ورته خوښی شي. والله ذو الفضل العظیم، الله تعالی خاوند دی فضیلت د مهرباني ډېره لویه ده. د یهودو عالم اهل کتاب حضرت عبدالله ابن سلام رضی الله تعالی عنه چې واقعي ایمان راوړ، الله یې صفت کوي که ښه ډېر مال امانت ورکړم، خو چې کله یې تر وغواړي دستي بې درکي خیانت ورکړي. خو د دوی بدبختان چې په خپل دین کې محرفین دي، دوی سرداران که یو دینار ورکړي، دا یو دینار کې هم خیانت کوي، په ډېرو خلک په ډېر خیانت په ډېرو کې کوي. خو دی که یو دینار ورکړي بیا بېرته نه درکړي، که شپه ورځ په پسې وي ډېر د تنګ کوي، تنګي د وجې نه بې درکړي، کنې نه یې درکړي. ولې؟ دې عقیده دا ده چې د امیینو د عربو په مال کې مؤاخذه نشته، دا موږ ته روا ده، دا موږ ته روا ده. نو چې یو سړی حرام ځان ته حلال بولي، بیا بېرته د خدای نه ډارېږي، تایب کېږي. ومن اهل الكتاب، چې د اهل کتابونه من هغه څوک دي ان تأمنه بقنطار،
که ته د امین وګرځئ په ډېر مال یؤدیه الیک دا ایتا مال بېرته تا ته درکوي ومنهم من ان تأمنه بدینار او بعضې بیا هغه دي که یو روپۍ یو دینار ورکړم لا یؤدیه الیک نه یې درکوي تا ته الا ما دمت علیها قائما که همیشه د په دروازه ولاړ تنګ دي کو بیا مې درکوي نبي علیه السلام دا د منافق علامې دي اذا اؤتمن خان چې امانت شی ورکړو چې دی بیا خیانت کېږي مسلمان به خیانت نه کوي ذلک په د امانت کې خیانت دوی ولې کوي بیا په سبب د دې چې انهم بېشکه دا کتابیان قالو وی لیس علینا فی الامیین سبیل نشته په موږ باندې په حق د امیانو کې چې د عرب دي هېڅ ګناه چې د دوی مالونه خورو څه ګناه موږ ته نشته کې ویقولون علی الله الکذب او دا کتابیان تړي په الله تعالی پورې دروغ په دعوه کې چې خدای پاک موږ ته د دې مال روا کړی وهم یعلمون دوی ښه پوهېږي په دا خپلو دروغو تړلو باندې بلا ولې نشته عذاب بلکې شته عذاب هغه چاته نشته من اوفا بعهده څوک چې وفا وکړي په خپل عهد واتقا او پرهیزګاري وکړي ځان وساتي د کفر او د خیانت نه فان الله يحب المتقین خدای په خوښوي المتقین ان الذين يشترون بعهد الله وايمانهم ثمنا قليلا اولئك لا خلاق لهم في الاخره ولا يكلمهم الله ولا ينظر اليهم يوم القيامه ولا يزكيهم ولهم عذاب اليم حدیث مبارک راځي نبی کریم صلی الله علیه وسلم یې څوک چې په یمین صبر سره په قسم سره په ناروا کې پردای حق خپل کې الله به نه په نظر د رحمت ورته وګوري په قیامت کې نه به د شفقت خبرې ورسره وکړي او نه به د ده صفت وکړي بلکې ده ته به سخت عذاب ورکړي دا لکه څو صورتونه یو صورت پردای حق ده دوره دا د ما ده شاهد نه لري قسم وکړي په قسم یې خپلوي پردی حق په قسم خپلوي دغه ته یمین صبر ویل کېږي دوم صورت لکه په تجارت کې په دروغو قسمونه کوي چې قسم د ایمان اوس په دومره وخت و یا ما ته خپله په دومره لوېدلی او هغه وي نه دی په دروغو مسلمان په قسم دوکه کوي په دغه وجه ګټه کې کوي نو الله دغه دنیا ورته حرام وګرځوله ځکه په دروغ او قسم سره یې وګټله کوم شی چې په حرام وګټل چې هغه حرام دي دروغ ویل حرام دي نو په حرام چې وګټل هغه حرام دي او کومه غوښه چې په حرام خوراک باندې شنه شوي هغه لایق په اور د جهنم ده چې یو وارې به په اور کې سوځي بیا که الله د ګناهو نه پاک کړو پس دې هغه به جنت ته ځي ان الذين يشترون بعهد الله بېشکه هغه کسان چې بدل اخلي دوی په عهد الله چې قسمونه دي و ایمانهم په خپلو قسمو باندې چې اخلي ثمنا قلیلا روپۍ څه لږ ټوله دنیا د آخرت په نسبت باندې ډېره لږ ده اولئک لا خلاق لهم فی الآخرة دغه کسان چې دې نشته د دې لپاره برخه په آخرت کې د جنتو ولا یکلمهم الله نه به د دې سره خبرې د خوشحالۍ وکړي الله تعالی ولا ينظر الیهم نه به نظر د رحمت وکړي دوی ته یوم القیامت په ورځ د قیامت باندې ولا یزکیهم نه به پاکي دوی د کفر نه بلکې ولهم عذاب الیم د دې لپاره عذاب دردناک او دغه بدبخته یهودو ملایان تورات کې خپله لیکل وکړي بیا چې تورات تلاوت کوي د تلاوت په وخت کې دغه خپل لیکل هم داسې ورسره ویایي لکه هغه د تورات غوندې لهجه یې هغه یي چې خلک دا ګمان وکړي چې خو دا هغه د الله کلام ده خو ده تلاوت وکړو د ټول تورات او د عوام دغه کوي چې دا د الله ده او سره له دې چې د الله د طرف نه ده راغلی وان منهم بېشکه چې د دوی لفریقا یوه طایفه ده یلوون السنتهم چې اړوي دوی ژبې خپلې بالکتاب په لوستلو د کتاب محرف باندې لتحسبوه من الكتاب چې تاسو ګمان وکړئ چې دا د قرآن عظیم شان د جز نه ده وما هو من الكتاب او حال دا چې دا د جملې د کتاب نه ده د الله په کلام کې نه ده ويقولون هو من عند الله او په خوله دعوه لري چې دغه د الله د طرف نه دا آیات را نازل شوی وما هو من عند الله او حال دا چې هغه نه وي نازل شوی د الله د طرف نه بلکې دوی د ځانه لیکلی وي ويقولون على الله الكذب دوی تړي په الله تعالی پورې دروغ وهم یعلمون دوی ښه پوهېږي چې موږ دا دروغ وویلې بیا دغه نصاراو د چې نبي علیه السلام په دعوت ورکړو ایمان ته دوی ویلې موږ خو ځکه په تا ایمان نه راوړو چې عیسی علیه السلام موږ ته دا ویلې دي چې تاسو د ما عبادت کوئ
الله آیات نازل نبی به څنګه چاته ویې چې کفر غوره کا چې یو ایمان خدای ورته نصیب کړي بیا بېرته دعوت ورکړي کفر ته بل څوک ته بل چاته عبادت کو د الله نه سوا بل چاته عبادت کول خو کفر ده نبی به څنګه کفر ته سړي ته دعوت وکړي نه هر نبی خلقو ته دا وایي کونو ربانیین تاسې ربانیین شئ رباني څه معنی علما فقها علما صابرین بردباره شئ داسې د خلکو د دین خدمت کوئ لکه الله چې د تا تربیه کړې ده د سوکه سوکه یې لوی کړې ته هم د کنقوي کتابونه سوکه سوکه دغسې تر غټو کتابو پورې د خلکو تعلیم کوه هغه دغه ته دعوت ورکوي دغه ته دعوت نه ورکوي چې د ما بندګان شئ ما کان لبشر نه د روا هېڅ انسان ته ان یؤتیه الله الکتاب والحکم نه ښایي هېڅ انسان ته چې ورکړی وي ده ته الله کتاب والحکم شرعي احکام والنبوة نبوت ثم یقول للناس چې دا نبي دي بیا خلکو ته وایي کونو عبادا لي چې تاسې د ما بندګان شئ من دون الله غیر د الله تعالی نه ولکن څه ورته وایي ولکن وایي دا ورته کونو ربانیین چې تاسې شئ عالمان عاملان لام تعبیر په خپل دین عمل وکړئ دین عمل وکړئ علما ربانیین شئ ولې بما كنتم تعلمون الكتاب په سبب د دې چې یې تاسې خلکو ته کتاب ورکوئ وبما كنتم تدرسون په سبب د دې چې یې تاسې تدریس کوئ نو چې یو سړی عالم هم وي خلکو ته هم تعلیم کوي نو هغه ته به څنګه بل څوک وایي چې ته خلکو ته قرآن ورښیه خو بیا ته د ما بندګي کوه انبیا خلکو ته خو دا وایي چې تاسو خو ملایان یې تاسو ته خو هغه د خدای کتاب درکړی نورو خلکو ته هم نصیحت کوئ نو څنګه به دا وکړي چې تاسو د ما بندګان شئ ولا یأمرکم او امر نه کوي تاسو ته دغه الله یا نبي ان تتخذوا الملائکة چې تاسو ونیسئ ملایکې والنبیین انبیا اربابا خدایان د نبي یا د ملائکې خدایي منل خو کفر ده ایامرکم بالکفر آیا الله تعالی یا نبی تاسو ته امر کوي په کفر باندې چې انتم مسلمون پس د دې نه چې تاسو مسلمان یې خدای ته غاړه یې کوي تاسو کلمه وایي هغه درته بېرته وایي چې نه کافران شئ